السلام علیکم. نن زموږ د امیزون بزنس ماډل چې کوم دی تھرډ لیکچر دی او په دې کې به موږ د امیزون چې کوم بزنس ماډل دی دویم نمبر هغه موږ وایو. په تیر لیکچر کې موږ خبره کړې وه د امیزون ورچوال اسسټنټ. نو تاسو به پوه شوي وئ او چې کله هم تاسو کار سټارټ کوئ ایز ا ورچوال اسسټنټ اول سټارټ کوئ چې بیا کله ستاسو لږ ډېر ایکسپیرینس کېږي بیا تاسو امیزون نور ماډلز ته راځئ چې تاسو کله لږ ډېر پوه شئ کار وکړئ پریکټیکل نو بیا تاسو نور ماډل ته راتلی شئ. نو نن چې کوم د امیزون بل ماډل دی هغه ډراپ شپینګ دی. نن به موږ ګورو چې آیا ډراپ شپینګ چې کوم دی دا څنګه بزنس ماډل دی. په دې کې به موږ سیلري اکاونټ جوړو نه به جوړو انویسټمنټ به کوو څومره انویسټمنټ موږ ته پکار دی دې څه فایده ده څه نقصان دی. نو نن موږ به دې باندې ډسکشن کوو. نو ډراپ شپینګ چې کوم دی اول تاسو د دې په بزنس ماډل ځان پوه کړئ. اوس د ډراپ شپینګ دپاره زما دا سټور کریټ کو مطلب سیلر اکاونټ ما کریټ کو خو زما سره چې کوم دی ما پراډکټ نه دی اخیستی خو د پراډکټ ما ایمیج اپلوډ کړي چې یاره دا پراډکټ زما سره شته. نو کو هغه پراډکټ باندې ماته یو کسټمر اډر راکو او هغه پراډکټ چې کوم دی هغه ماته معلوم وي چې هغه دلته یو بل سټور دی پای کې پروت دی. نو د دې کسټمر چې ماته اډر راکو د دې نوم او ایډرس او موبایل نمبر هر څه ماته رالی هغه ما دې کس ته سینډ کړل. نو دې کس چې کوم زما اډر و پراډکټ هغه ډایرکټ دې کسټمر ته ولېږو. نو تاسو په دې باندې ځان پوه کړئ دلته څو کار وشو. یو خو ما سره پراډکټ نه ما ته سمپل اډر رالی چې څومره د دې کسټمر چې کوم ډیټیل و چې ما چا زما نه پراډکټ اخیستی د هغې موبایل نمبر د هغې ایډرس هر څه چې کوم و هغه ما بل کس ته سینډ کړل چې د چا نه زه اخلم چېرته ما سورسنګ کړی سپلایر ته ما سینډ کړل چې ما ته یو اډر راغلی دی دا د دې کس نوم دی دا یې پته ده ته دې ته ډایرکټ سینډ کړه. نو هغه اډر به ډایرکټ چې کوم پراډکټ هغه به ډایرکټ د کسټمر ته راشي. نو ډراپ شپینګ بزنس ماډل دا آسان کار کې تاسو به پوه شوي وئ که نه وئ پوه شوي دا پسې واپس وګورئ بار وګورئ چې ستاسو په دې باندې کنسپټ کلیر شي. اوس ډراپ شپینګ ماډل چې کوم دی په دې کې به سیلر اکاونټ موږ جوړو. سیلر اکاونټ مطلب دا دی چې موږ به یو سټور کریټ کوو خامخا موږ به په هغه کې لیسټینګ کوو پراډکټ به خېږو. نو موږ په دې کې به موږ به خپل سټور کریټ کوو د امیزون سیلر سنټرل کې به اکاونټ موږ جوړو. بیا به موږ د پراډکټ هنټینګ کوو. پراډکټ به موږ معلومو پراډکټ هنټینګ دې ته وایي چې مطلب زه مختلف پراډکټ وګورم او هغه بیا زه هلته لیسټ کوم تصویران اپلوډ کوم خپل سیلر اکاونټ ته د هغې ډیټیل اپلوډ کوم د هغې ریټ اپلوډ کوم او چېرته چې ما پراډکټ کتلی چې په کوم ځای کې دا د چا سره ورسره دی چې د هغې نه زه دلته ریټ لږ سیوا ورکړم چې ما ته پکې بچت وشي. صحیح ده. بل چې موږ کوم لیست جوړو تاسو ته ما ویلي دوه قسمه موږ لیسټینګ کوو. یو میټو لیسټینګ دی یو نیو لیسټینګ دی. تاسو به تیر چې کوم لیکچر دی هغې کې به تاسو کتلی چې نیو لیسټینګ څه ته وه میټو څه ته وه. نو موږ به ټول عمر په دې کې میټو لیسټینګ کوو. په دې باندې چې تاسو پوهه وئ موږ به په دې کې نیو لیسټ نه کریټ کوو. موږ به ټول عمر میټو لیسټینګ کوو. بل ال ال سی چې کوم ده که نه دا به موږ په ډیټیل سره دی ایکسپلین کوو. تاسو به پرې پوه شئ چې ال ال سی څنګه جوړېږي دا څه ته وایي. نو ال ال سی تاسو صرف دومره یاد ساتئ چې په ډراپ شپینګ کې هله ضرورت چې کله زموږ بزنس چې کوم دی هغه ډېر سیوا شي مطلب موږ پراډکټ سیوا خرڅېږي مطلب دا چې پاکستان نه موږ کوو د هغې دپاره ځان له لیمټ دی چې یو ایس نه کوو هغې ځان له لیمټ دی چې سعودي یا دوبۍ نه کوو د هغې ځان له لیمټ دی. نو ال ال سی ضرورت موږ ته هله راځي چې کله زموږ سیل سیوا شي منتلی زموږ پراډکټ سیوا خرڅېږي. نو ال ال سی به بیا موږ ته ضرورت وي. نو چې تاسو په دې باندې پوهه وئ چې ال ال سی څه ته وایي دا به موږ بیا ووایو. دا ال ال سی دې ته وایي چې کله موږ په یو کوم ملک کې کار کوو پراډکټ خرڅوو نو هلته موږ لیګل خپل ځان رجسټر کوو د حکومت سره. موږ یو کمپني جوړو په خپل نوم باندې نو هغې ته ال ال سی وایي دا سمپل کریټ کېږي بس دې دپاره تللو ته ضرورت نه انلاین کریټ کېږي. صحیح ده. بل شپمنټ پلان چې کله موږ په ډراپ شپینګ کې کریټ کوو نو هغه به اف بي ایم موږ کریټ کوو. اف بي ایم مطلب دا دی چې فولفلمنټ بای مرچنټ. ځکه چې موږ سره خو پراډکټ نشته چې موږ اف بي اے کوو نو اف بي اے خو موږ هله کولی شو چې موږ خپل پراډکټ امیزون ویر هاوس ته ولېږو. هغه دپاره خو به بیا موږ پراډکټ اخلو بیا به پرې لیبلینګ کوو بیا به امیزون ویر هاوس ته لیږو. نو په دې کې به موږ اف بي ایم کوو. اف بي ایم کې دا چې موږ سره خو پراډکټ نه خو موږ پکې اف بي ایم لیکلی چې دا پراډکټ ما سره کور پروت دی. موږ امیزون ته دا وایو چې پراډکټ ما سره کور پروت دی هغه د بل چا دکان یا په شاپ یا په څه کې پروت وي موږ د هغه ځای نه اخلو. بل په دې کې انوینټري چې کوم دا پراډکټ آیټم موږ نه اخلو او دې کې ویر هاوس هم انوال نه ځکه چې په دې کې اف بي ایم موږ کوو. شپمنټ پلان به موږ اف بي اے نه جوړو اف بي ایم به جوړو. بیا دغه شان ته پراډکټ سورسنګ په دې کې ضروري دی. پراډکټ سورسنګ دا چې موږ به پراډکټ ګورو چې آیا کم پراډکټ زه لیسټ کوم دا به بیا که ما ته په اډر راشي زه به د کوم ځای نه بیا د چا نه بیا اخلم. نو چې موږ ته هغه کس معلوم وي د هغې د پراډکټ لینک او سټور لینک به موږ ځان سره سیو کړی
چېرې دا پراډکټ مانه خرڅ شي نو زه به بیا د دې کس نه اخلم. بیا په دې کې به موږ ایډورټایزمنټ کوو که نه به کوو. نو دې کې میټو لیسټینګ کې موږ ته غټه فایده دی چې موږ ایډورټایزمنټ ډېر نه کوو. بعض یو نیم لیسټ باندې موږ چېرته لږ ډېر ایډورټایزمنټ وکړو یا چېرته نوي اکاونټ چې موږ ورسره د ریویو او ریټینګ راشي چې زموږ اکاونټ لږ ښه شي. نو یاد به ساتئ چې پی پی سی کمپین چې کوم دی په دې کې ضرورت نه ځکه په دې کې تیار موږ کوم برینډ یې خرڅو نو چې تاسو سره دا لږ ډېر آیډیا. اوس به یاد ساتئ چې کله موږ امازون ډراپ شپینګ کوو نو دا به موږ په نیو اکاونټ نه کوو ځکه چې امازون ډراپ شپینګ چې کوم دی دا لیګل نه دی په امازون کې. دا موږ په داسې طریقه کوو چې امازون په موږ پوهه نه شي چېرې دا کس ډراپ شپینګ کوي. نو دا لږ ټیکنیکل دی چې هغه په موږ پوه شي نو زموږ نه اکاونټ سسپینډ کولی شي. نو دا په نیو اکاونټ چې کله هم تاسو کوئ ډېر په احتیاط او ډېر په طریقه باندې به کوئ. د ډراپ شپینګ څومره کنسپټ دی هغه به تاسو یادوئ د هغې دپاره. نو بیا به مخکې کار کوئ داسې به نه کوئ چې بس تاسو ډایرکټ پراډکټ وخېجوئ او بیا ته څه ایشو راشي تاسو ته یا ټریکینګ ایشو راشي یا نوره څه ایشو راشي تاسو ته نو چې بیا د هغې د هینډل کولو تاسو سره دویم اپشن موجود دی. اوس د ډراپ شپینګ چې کوم دی د دې فایدې څه دي موږ ته. یو خو ډراپ شپینګ چې کوم دی که نه نو په دې کې موږ ته خرچه چې کوم ده زموږ کمه راځي. مطلب دا نه دی چې ډراپ شپینګ موږ بغیر پیسو سټارټ کولی شو. ګوره دا سوچ به کله هم نه کوئ. موږ به چې کله هم ډراپ شپینګ سټارټ کوو موږ سره به دومره پیسې راسئ چې موږ پراډکټ واخلو کسټمر ته یې ولیږو. نو چې کله امازون موږ ته پیسې راکوي په هغه کې 15 ورځې هم لګېدی شي میاشت هم لګېدی شي. نو چې کم از کم زموږ یو میاشت پورې خو هغه بزنس بیا روان سټاپ کېږي خو نه چې زموږ سره دومره پیسې چې موږ ته کم اډرز راځي چې هغه مخکې موږ کسټمر ته شپ کولی شو. امازون موږ ته ډایرکټ په یو ورځ کې بیا پیسې نه راکوي. زموږ پیسې امازون اکاونټ ته راشي خو ډایرکټ موږ ته نه راځي. موږ له ډایرکټ اکاونټ ته نه شو اړولی یا ټرانسفر کولی نو چې موږ هغه پیسې روباسو. نو یو سټارټ کولی شو خو تاسو به دې خبر ته سوچ کوئ چې انویسټمنټ به پکاري لږ انویسټمنټ به پکاري ډېر انویسټمنټ به نه وي پکار. خو چې زموږ سره دومره چې موږ خپل چې کوم سایکل دی هغه چلولی شو چې هغه موږ ته سټاپ کېږي زموږ نه چې موږ ته پراډکټ اډر راشي او بیا زموږ سره مخکې د هغې د اخیستو دپاره پیسې نه وي ځکه چې موږ د چا نه اخلو موږ به هغه ته پیسې ورکوو خو چې موږ ته کمې پیسې راځي هغه به امازون ته موږ ته راځي په ټایم باندې خو موږ ته ډایرکټ هغه راکوي نه پیمنټ راته ډایرکټ نه راکوي 15 ورځې یو میاشت پورې ټایم باقي لګي. بیا پکې بله دا فایده ده چې انوینټري موږ اخلو نو موږ یې هله اخلو چې کله پې اډر راشي نو موږ پکې د دې نه بچو. بل دا دی چې لو شپینګ کاسټ موږ ته په دې کې ډېر زیات د امازون فی چې کوم دی بچت کېږي. مطلب دا چې موږ په امازون ویر هاوس کې پراډکټ د هغې سټوریج موږ نه اخلي بیا چې امازون شفټ کوي د هغې هم رانه اخلي څومره پیکینګ دی شپینګ دی د دې ټولې پیسې د موږ نه امازون اخلي او په دې کې موږ ته دا بچت دي ځکه موږ ای بي ایم ورکوو دا ټول چې کوم دي دا چې موږ د چا نه اخلو د هغه په سر هغه بس پراډکټ هغلته شفټ کوي صحیح ده. بل په دې کې موږ ته دا چې موږ ډېر زیات لیسټ کریټ کولی شو. مطلب یو پراډکټ دی هغه موږ لیسټ کو بل هم لیسټ کو بل هم لیسټ کو نو په دې کې موږ سره چانسز چې ډېرې موږ مختلف پراډکټ اپلوډ کولی شو په خپل سټور کې چې کوم پراډکټ خرڅېدی شي بس هغه موږ دلته اپلوډ کوو د هغې لیسټ کریټ کوو او چې اډر پرې راځي موږ کتلی چې د چا نه موږ اخیستی شو نو هلته نه اخلو او مخکې موږ شفټ کوو. نو موږ سره یو دا اپشن دی چې موږ پراډکټ هم ډېر لیسټ کولی شو. بل د دې نقصانات دا دي چې په دې کې زموږ کنټرول زموږ نه وي. مطلب موږ د چا نه پراډکټ اخلو کېدای شي د هغه سره پراډکټ ختم شوی نو موږ ته بیا ایشو کریټ کېدای شي. نو دې کې زموږ کنټرول په دې بزنس کې سیوا نه وي. موږ په نور خلکو باندې ډېر زیات په دې کې ډیپینډ یو. نو په دې کې پرایس وار چلیږي او بای باکس گیم دی په دې کې. نو موږ به دا بیا ووایو چې پرایس وار څه ته وایو بای باکس څه ته وایو دا به بیا په ډیټیل سره ووایو خو چې تاسو ته صرف دومره پته ولګي چې په دې کې پرایس وار چلیږي ګټه موږ ته کمه کېدای شي. خو تاسو به داسې پراډکټ ګورئ چې په هغه کې موږ پرایس وار هم وي. مطلب دا دی چې کم کسان ریټ کموي چې بیا موږ ته هغې نه ایشوز نه راځي موږ ریټ کم هم کوو چې زموږ بیا هم پراپټ کېدای شي. بل په دې کې چې کم کسټمر سپورټ دی هغه ډېر کمی. مطلب کسټمر ته چې کوم سپورټ دغه صحیح نه ملاویږي یا کسټمر اوس پراډکټ د امازون نه واخلي او هغې ته پراډکټ ډیلیور شي موږ د سیمز کلب نه واخلو یا د علي ایکسپریس نه واخلو یا موږ د والمارټ نه واخلو او امازون ته په کسټمر ته چې کوم پراډکټ لاړ شي هغه په یو بدل کمپنۍ نوم سره لاړ شي نو کسټمر چې کوم دی هغه امازون ته کمپین کولی شي چې یاره ابجیکشن په موږ کولی شي چې ما پراډکټ اخیستی ستاسو نه او ما ته راغلی د بل چا نه نو هغه تاسو په دې ته ډېر زیات ګورئ دا ایشوز به تاسو ته په دې بزنس ماډل کې ډېر زیات راځي. نو بیا د دې نه موږ بچ کېدی شو هغه ځان له ټاپک دی هغه بیا موږ چېرته ووایو چې د ډراپ شپینګ څومره ټیکنیکل ایشوز موږ ته راځي هغې نه به موږ ځان څنګه بچ کوو. نو ډراپ شپینګ چې کوم دی په دې کې موږ ته دا فایده ده چې موږ ډېر شی پراډکټ اپلوډ کولی شو. دغه شان ته موږ په دې کې انوینټري نه اخلو زموږ په دې کې ویر هاوس نه د مختلف چارجز چې کوم دي د سټوریج هغه د امازون د شپینګ د دې نه موږ بچ کېدی شو.
منګه د کمو پیسو نه سٹارټ کولی شو. موږ د دومره پیسو نه ډراپ شپینګ سٹارټ کولی شو چې څومره زموږ په یو میاشت کې پروډکټ آرډرز راتلی شي او هغه موږ مخکې پیمنٹ کولی شو. نو په دې کې دا یو پایده چې موږ ډایرکټ سیوا پروډکټ نه اخلو چې هغه بیا خرڅ یا خرڅ نه شو. بس په دې کې موږ مختلف لیست کریټ کوو هغه پروډکټ اخلو. نو موږ صرف کتلی د چا سره او دا چې کله په آرډر راشي بیا دغه نه موږ او په ټایم کې دغه چا چې رانغېستی دغه ډیټیل ورته سینډ کړو، موږ هغه ته پیسې ورکړو او هغه هلته کس ته سینډ شي او بیا موږ ته امازون 15 ورځې نواله تقریبا یو میاشت کې زموږ پیمنټ راځي. نو چې لږ ډېر پیسې موږ سره وي زموږ چې کم کارډ دی د بینک چې پای کې دومره پیسې موږ سره پرتی چې موږ په مخکې کار کولی شو. نو دا لږ ډېر کنسپټ د ډراپ شپینګ باره کې بیا کو چېرته فیوچر کې موقع وي انشاءالله په ډراپ شپینګ به موږ ځان له کورس به شروع کوو. هغه به تاسو څومره ټیکنیکل ایشوز دي ټول به تاسو یاد کړئ. نو که بیا هم ستاسو څه کوېسچن و هغه تاسو دلته کمنټ کې وکړئ، نو بیا به زه تاسو ته په یو ځل باندې د هغې جواب درکړم.